الرحمن الرحیم. ډیرو ګران د تراب نیوز کتونکو، د ما ډیر ګران او محترم ورور مولانا اظهار الله هلال صاحب په ګبینجبې په دې کښلو فضاګانو چې ډیر خوږ سنوپال هم شروع ده، د سهیل صاحب په شعر سره بلنه ورکوم چې که ډیر د خپل وي خو چا بل د شیار وردرومي، که ډیر د خپل وي خو چا بل د شیار وردرومي، زړه پرې بدیږي قدرتي سړي ته خار وردرومي. او بغیر د تا نه که دنیا په ښکلو میس کې ناست یم، بغیر د تا نه که دنیا په ښکلو میس کې ناست یم، زه د هندو شمه که زړه ته مې قرار وردرومي. په هغه لاره باندې تګ ګڼم اعزاز د ژوندون، چې د جانان تر کلي کوره کومه لار وردرومي. په ډک محفل کې چې سهیل ته خاندې مړه مړه په ناز، رقیب سره ورونه بلکې مړ مړ کار وردرومي. محترم مولوي اظهار الله صاحب سره یو غزل شریک کوي. ډېره مننه محترم نصیر تراب صاحب. یو چونکې واورې ورېږي، د دې په مناسبت سره یو غزل درته وایم چې ارشاد: خورې لکه د سپین صادر شیار سپینې واورې، خورې لکه د سپین صادر شیار سپینې واورې، او د سوات په غرونو حد وشي سینګار سپینې واورې. او یخ کلیه د باطن او د ظاهر تشبیه دې وکړم، د ظاهر او د باطن تشبیه دې وکړم، په زړه لکه سکاره او په رخسار سپینې واورې. او په هر ځای خو په دوه ځایونو بل رنګ مزه کړي، په هر ځای خو په دوه ځایونو بل رنګ مزه کړي، په سوات او د کابل جانان په ښار سپینې واورې. او مننه. په هر ځای خو په دوه ځایونو بل رنګ مزه کړي، په سوات او د کابل جانان په ښار سپینې واورې. او بیګا چې می نظر په اننګو کې شو پاتې، بیګا چې می نظر په اننګو کې شو پاتې، او بیا خوب کې می لیدلې تر سهار سپینې واورې. ډېره مننه. او درځم خو که خاپونه می پتا خلک شکي کړي، درځم خو که خاپونه می پتا خلک شکي کړي، درځم خو که خاپونه می پتا خلک شکي کړي، او پرتی دي ستا د چم په هره لار سپینې واورې. ډېر او مننه. وریږي د شونډو نه ریدي او ګلابونه، وریږي د شونډو نه ریدي او ګلابونه، او د مخ نه یې وریږي لګاتار سپینې واورې. مننه. مقصد چې په واورو کې تصویر زما او ستا هلاله ګوره، په واورو کې تصویر زما او ستا هلاله ګوره، په سر و سپینې واورې، په چنار سپینې واورې. ډېره مهرباني.